ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د وفات متعلق خبر میں شروع کړې وه او تیره جمعه مو د حضور پاک مبارک د روح د قبض کېدو پورې خبره درته کړې وه چې د ګل په ورځ باندې تقریبا داسې د 10 بجو ٹیم کی مخ کے رستو دا حضور پاک مبارک دا دنیا نا دا خیرت سفر شروع شو. دغه وفات سره په مخلوق باندې او په صحابو سا سر پریوت. وفات ټول تفصیل می تیره جمعه ویلې ده. ظاهره خبره ده چې د صحابو کہ دا نبی علیہ السلام سره کم محبت و کم مینه و چې هغوی به ځانونه قربانول بچی قربان کړي دي وطن یې پرېښی دی ښځې یې پرېښي دي رشته داره یې پرېښي دي تاسو خپله اندازه ولګوئ چې د دغې عاشقانو د نبی علیہ السلام او د صحابو په هغوی به د پیغمبر علیہ السلام د وفات څه اثر و د یو محبوب او د یو انسان سره چې د چا مینه او محبت او هغه ته لاړ شي نو په هغه څه اثر پرېوځي. قسم دی حضور پاک او صحابو ته د مور پلار هر چا نه زیات و. د هغوی زمونږ په شان مجازي مینه نه وه، د هغوی حقیقي محبت او مینه وه. د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې نه به خبره نه ووته چې هغوی به فوراً بیا منله. نو اندازه تاسو لګوئ چې په هغوی به اثر څنګه و. داسې یو عجیبه اثر په صحابو پرېوته چې هغه د بیان قابل هم نه دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بېهوشه شو، بالکل بېهوشه پرېوت. حضرت عثمان رضی الله عنه دیوال ته ډډه وواله چې څنګه یې واورېدل دیوال ته ډډه وواله او ګونګې شو، خولې نه خبرې نه وتې. حضرت عمر فاروق غوندې سړی چې هغه څومره بهادر دی او څومره زړور دی څومره مضبوط دی هغه دماغو کار پرېښود. د فنګر ولا بند کلک
دماغو بالکل کار پرېښودو، توره لاس کې واغېسته او په منبر کېناست او توره داسې اوچته کړه. وی بعض منافقین وی چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی. نبی علیہ السلام نه دی وفات، جمدی دی. او د موسی علیہ السلام په شان چې څنګه موسی علیہ السلام وادي تور ته کوهی تور ته تللی او د الله ملاقات له او بیا راغی، داسې پیغمبر علیہ السلام هم د الله ملاقات له تللی دی، واپس به راځي. او که د چا نه مې واورېدل چې پیغمبر علیہ السلام وفات دی نو په دې توره به دې سر وام. بالکل پوهېده نه، چا غږ نه کو، خلک یېرېدل. که چا به چا نه تپوس کو نبی علیہ السلام وفات دی، زر به عمر ته ګوته ونیوه چې هغه دې ګوره چپ خو چې نه دی وفات. چا نه مې واورېدل چې وفات دی، زما دې توره باندې به دې سر وام. توره بار بالکل بارس دی او په منبر ولاړ دی. یو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، هغه خو چې څنګه واورېدل چې نبی علیہ السلام وفات شو، بس پټک پرېوت، د هغه نه ساه لاړه، وفات شو. حضرت ابوبکر صدیق په دغه ورځ نو د پیغمبر علیہ السلام 13 جمعه تاسو ته ما ویلو چې د حضور پاک طبیعت په دغه ورځ لږ ښه و. سار مانځه ته سر مبارک راښکاره کړی او صحابو د سار وختي د نبی علیہ السلام د مبارک مخ دیدار کړی. طبیعت یې ښه نو وی صاحب که ستا اجازت یې د دې یو بیبي صنح ورته وایي د مدینې منورې نه لږ بار دی، هلته وه، که ستاسو اجازت یې طبیعت مو څنګه دی؟ وی ښه یم، زه به هلته لاړ شم. وی لاړ شه، هغه هلته و. حضرت سالم ابن عبدالله وی چې خلق حیران دي، څوک جاړي هلته، څوک دلته جاړي، څوک وی نه دی وفات، څوک وی وفات دی. حضرت عمر توره ایستی ده، علی صاحب بے ہوشه پروت دی، تپوس تی نه کیږي، عثمان صاحب خبرې نه کوي، ګونګې دی. ای خدای اوس څوک و؟ سالمت ته به ابوبکر بچه ته پیدا نه کې؟ پوره معلومات والو چې دا حالت څنګه دی. سالم ابن عبدالله وی په اس مې خپه واړوله، تپوس مې وکړ کوم ځای دی؟ وی صنح کې دی. ورپسې لاړم، چې د لاړم او هغه زما شکل ته وکتل، زما سا ګډه وډه وه، زما اوښکو ته وکتل، نو پوه شو. حضرت ابوبکر ما نه تپوس وکړ څه حال دی؟ صاحب زه نشم ویلی، هلته عمر توره رستی ده، چې که چا نه مې واورېدل نو په دې توره تې سر وام. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی. مې زه څه نشم ویلی. بس فوراً په جړا شو، په سلګو سر شو او تیز اسې زر راوغوښته او په اسې زر دومره تیزۍ سره راوځغلو چې زما اس د هغه اس نشو را لاندې کولی او مدینې منورې ته ځان راورسو. خو چې څنګه راغې او خلک یې جومات کې ولیدل، ټولګي ناست دي، څوک جاړي، هر څه یې په ځای پرېښودل او نیغ د خپلې لور د بی بی عایشې صدیقې کوټې ته وردننه شو. هلته یو څو ښځې نور هم ناستې وې. زر هغې پرده وکړه او دې ورغې پیغمبر علیہ السلام ته. حضور پاک مبارک باندې یو څادر پروت و. بعض علما وایي چې دا په حضرت جبریل علیہ السلام اچولی و. ورغې او چې څنګه څادر اوچت کا نو داسې د اتحیاتو په شکل د حضور پاک وجود مبارک ته مخامخ کېناسته او چې څادر یې څنګه اوچت کا نو زر یې شاوکته مهر نبوت، نو مهر نبوت نو پې ور پرېوته. لا ولې وله دا تندې ښکل که او د تندي د ښکلا سره فوراً خپل مخې د حضور پاک په مخ کې ښود، مخې ورسره وجنګو او څه وی؟ طبت یا حبیبي حیا ومیتا، ای زما دوستا په ژوند څه ښکلی وی او په مرګ څه خشته، په ژوند څه خشته وی او په مرګ څه خشته، څه ښکلی. او لن یجمع الله علیک موتتین، الله رسول پتا به دوه مرګه خدای چته نه جمع کوي. هغه مرګ قد کتب علیک فقد متا، بس چې کوم مرګ دله مقرر و په هغې خو ته لاړی، نور به تا باندې بیا مرګ نه راځي.
او څه خشته څه ښکلی دا مخ به د پیغمبر علیه السلام په دې مخ کې ښوده او بیا به اوچتاو او دا بل مخ به د پیغمبر علیه السلام د مخ سره جنګاو او ښکلی که حضور پاک او صادر پې د پاسه خور که. خدای پاک عبدالله ابن مسعود وی رضی الله عنه وی هغه انسان ابوبکر چې د هغه نه نرم دل انسان بل نو د هغه نه نرم دل انسان بل نو هغه انسان له خدای زړه کلک که او هغه عمر چې د هغه نه د مضبوط له خاوند بل نو د هغه زړه نرم شو. وی د ابوبکر په مونږ ډېر احسان دی خدای وله زړه کلک که چې به د پیغمبر علیه السلام په مصلی ودرېده نو جړل به ټینګېدی نه شو خدای وله زړه کلک که بس چې څنګه دغه ویې کته نبي علیه السلام مبارک څادر یې پې واپس که او جومات ته راووت. عمر ته وی عمره منبر نه کوشه عمر چاته منبر نه کوزېده وی چپ نه کوزېږم منافقان وی حضور پاک وفات دی که چا نه مې واورېدل چې سر ته پرېږدم. نو ابوبکر جومات بل ګوټ ته لاړ خلک ورته راغونډ شو چې راغونډ شو نو اعلان یې وکړ من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. که څوک ته محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو نبی علیہ السلام وفات دی بس بیا خو خدای وفات شنو او که څوک د الله عبادت کوي نو ان الله حی لا یموت خدای نمری هغه همیشه جمع دی وما محمد الا رسول دا آیت ولستو نبی علیہ السلام دا الله استازی دی دا الله پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل دا غنه مخکې نور ډېر پیغمبران دنیا ته رالل او د دنیا نه لاړل. افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابکم که دی وفات شو یا دی شهید شو نو تاسو به اسلام پرېږدئ واپس په پوند کفر ته دی. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او که څوک په پوندو کا کفر ته واپس شو د خدای څه نشي کولی. وسيجزي الله الشاکرین چې څوک شکر گزاري خدای غیله ښه بدل ورکوي. دا آیت یې ولستو آیت نه صفا معلومه شوه چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران دنیا ته راغلي لاړل او دی به هم د دنیا نه ځي. د ده په وفات به تاسو دین او اسلام به نه پرېږدئ. اعلان یې وکړه چې ان محمدا صلی الله علیه وسلم قد مات وفات شو. باس صحابو هیبت بل شان شو. اوسه پورې خو لا شک دی. حضرت عمر فاروق وی توره مې لاس کې وه خو چې د آیت مې واورېده او د ابوبکر خبره مې واورېده مې چې واقعي علیه السلام وفات شو. دومره بوج را باندې راغی چې د خپلو خپو نشم ټینګولی بیا خپو مې کار پرېښود ځمکې ته پرېوتم. او ما خو یې د دې وفات دا یقینا وفات دی. صحابو یو هیبت تیر شو. حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ چې کوم د حضور پاک خاص خادم دی وی د مدینه حال سو الله اکبر دا خو د خلکو حال دی د مدینه حال سو وی په کوم ورځ چې حضور پاک مدینه ته راغی نو مدینه روښانه شوه او چې په کوم ورځ حضور پاک د مدینې نه لاړ وی مدینه کې تیاره شوه. هغه نورانیت په مدینه منوره کې نو کم چې د حضور پاک راتلو سره کم نورانیت راغلی دی. او زما د قسم د الله په ذاتي وی موږ د پیغمبر علیه السلام په قبر دفن کې مصروف وو وی لاسم د هغه د خورو نه نو سنډلې انکرنا قلوبنا وی موږ زړه هغسې نه محسوسو کم چې د حضور پاک د دنیا په ژوند کې زموږ زړه څنګه و. واقعي بلف چې بلی نو جدا پوزیشنی بلف چې مړ شي جدا پوزیشن بلف ته چې کوم علاقه نږدې ده جدا پوزیشن کې ده بلف نه چې کوم علاقه لرې ده په جدا پوزیشن کې ده. او د سارو حال سو هغه قچره چې حضور پاک په هغې باندې سورلي به کوله هغه قچره سپینه چې نبی علیه السلام به په هغې سورلي کوله هغه نیغه لاړه او په مدینه کې یو کوي په هغې کې سر ښکته کو ځان یې پکې وروغورځو خیر و خلاص. د سارو دا پوزیشنو
تر دې حده پورې یو بیبي وه چې د نبي ښځه د زنانه چې د حضور پاک د وفات یې واورېدل نو سترګې د ځان ړندې کړې. وی په هغه سترګو به څه کوم چې د دواړو جهانو سردار پې نه ښکاري. دا یو مینه او یو محبت و. د صحابو په زړه کې یو درد پیدا شو. واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې بس هغه له خدای حوصله ورکړه، هغه ځان ټینګ کړ. ګنې که حضرت ابوبکر صدیق ځان نه وي ټینګ کړی، عبدالله ابن مسعود غوندې سړی او قسم په خدای که پوهېدو وی ما بړه کې سوچ کو چې اوس به مونږ څه کوو. ما به وی ظاهره نه تجارت حاجت شته او نه اغېشتلو خرڅولو ته ضرورت شته، بس کور به کینو منځونه به کوو، روجې به نیسو، مرګ به خدای راولي. داسې حالت د صحابو. زنانه په کورونو کې دننه پریشانه دي. یا حضور پاک څه شو؟ حضرت بلال مدینه پرېښودل، شام ته لاړ. چا ورته وی شام کې څه کوې؟ د حضور پاک کلي دې پرېښوده. وی چې بانګ به مې وی او ما به الله اکبر وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک مبارک مخ ته کتل. او داسې وخت په ما راغلی دی هغه له خو الله اواز هم ښکلی ورکړی چې ما به بانګ کله په جوش کې کو نو حضور پاک د خولې نه مې دا اورېدلی دي چې بخ بخ یا بلال، واه واه یا بلال. اوس یې بانګ ویم نو مصله خالي پرته ده. هغه چهره کنه چې د بانګ په وخت کې په یو سترګه حضور پاک ته وګورو. شام ته لاړ، شام کې خوب ولیده، ډېره موده پسې خوب ولید. نبی علیه السلام یې په خوب کې ولید. وی بلاله دومره بې وفایي، دا بې وفایي خوند کوي؟ زه دې پرېښودم، زما کلی دې پرېښود. فوراً کې دا خوب نه راپاسېد، څاروي باندې کته واچولو، مدینې ته راغی. او چې مدینې منورې ته څنګ راورسېده، اوهو اج جدا منظر و. ښځو به وی قد جاء بلال، او بلال راغی. ماشومان رالل، نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کیږي. هغه بانګ به نن بیا د پیغمبر علیه السلام په جومات کې ویل کیږي چې د هغه په ژوند حضرت بلال کم بانګ ویلی. د سار بانګ یې ولاړ، نن به بیا هغه بانګ ویل کیږي. خلک ورته راغونډ شو. بلال علی شا به راورسېدی، وی زه بانګ له نه یم راغلی، ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده، ما نه حضور پاک ګیله کړې ده، ګیلې له راغلی، بانګ له نه یم راغلی، ما مه وجنئ. یو هم درخواست کی بلاله نه لږ بانګ ووایه، زاړه یادونه را تازه کړه. بل هم راځي بانګ ووایه، وی بلکل قسم مې دی چې بانګ نه ویم، بانګ ویلی نه شم. زه خو چې به بانګ ته ودرېدم خو مخامخ به ما ته ګل په شان چهره ښکارېده، مصله خو خالي پرته ده، ما ته خوا چهره نه ښکاري. نو حضرت حسن و حسین ولې بی بی فاطمې راولېږل. بلاله بانګ ووایه. او فاطمه ډېره زیاته غمجنه وه، انتهایي دړمنه وه. وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. فاطمه وی رضی الله تعالی عنها، وی مصیبتونه مې په دې سر داسې را پرېوتل، وی که دا مصیبتونه په دې ورځو را پرېوتې وي نو دا ورځې به شپې شوې وې. حضرت انس وی چې کله د حضور پاک قبر مبارک برابر که خاورې مې واچولې، موږ سره چاریان هم ویو، بیلچې را سره دي، ووتو، مجبوري وه. بی بی فاطمه راته لاره کې ولاړه، چې لار کې ولاړه او ما ته ویل انسه ما ته وی انسه خوند یې درکه چې د ما په پلارم خاورې واړولې. اطابت انفسکم، علوم خوشحاله شو چې تاسو د الله پر رسول خاورې واړولې.
بهر کیف دا حالت د صحابه نو واقعي د لور به حالت فاطمه رضی الله عنها سره خو د حضور پاک او د دواړو بل شان مینا وا. کله چې بی بی فاطمه رااله نو نبی علیہ السلام او د پاسه او خپل به کړ او خپل ځای باندې به کړ او کله چې بدا نبی علیہ السلام باغی کړه لاړ ورته په پاسه دواړه به یو بل خپل کړ. سیاست مرچائی ریگی ناغی ورپسې حضرت حسن و حسین رو لے گل چې بلال بانگو آیا چې ما ته د بابا وخت را یاد شي. بانگ ته ودرېد، بانگ یې شروع کړ، الله اکبر یې ووی، اشهد ان لا اله الا الله ووی، او جدید ضرور سے اشهد ان محمد رسول الله لاندې پریوت زلګو جاړي. بعض مورخین خو لیکي چې وفات هم شو، خدا خبره مضبوطه نه ده، بے ہوش شو. دا په صحابه د نبی علیہ السلام د وفات صدمه وا. نو خدای پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لا همت ورک سره دې چې نرم دیلو خدای ټینګ کو. ابوبکر صدیق جمعات کې اعلان وکوي په دې کار نه کیږي، خدای مون بخراځي اوس چې دې نه پس مراحل چې هغه پوره کو. او مرحله څه ده چې د نبی علیہ السلام د غسل بندوبست وکړو. دې درمیان کې انصار په ثقیفه بنی ساعده و توی مدینه منوره کې یو تری د مشورې د میټینګ دیو هلته راغونډ شوي چې حضور پاک وفات شو چې یو مشر مقرر کړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ته چالوي وی تاسو دلته د حضور پاک د تجهیز او تکفین کې مصروف یو، انصار لګیا دي ځان مشر مقرر دی. فوراً لاړل حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق وانا لاړل ثقیفه بنو ساعده ته چې ول انصار ناشتي. سعد ابن عباده رضی الله عنه تبینی ولې د غم په منځ کې ناشته وی څنګه راغون شوی وی دا مدینه زمون کله دی، زمون وطن دی، حضور پاک خو زمون د ټولو مشر والا وفات شو، نو مونږ ځان لوسیو امیر مقرر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته وی چې دا خو د شریعت خلاف کار کوي. ما د نبی علیہ السلام نه په خپل اوریدلی دي، تاسو مو اوریدلی دي چې الائمه من قریش، بادشاہ به د قریشو نه. تاسو نه دی اوریدلی، دغه چپ شو. دغه وجه دا ده چې بادشاہ یوازې د مدینې خو نه دی، که د مدینې د پاره خو ډېره خرابیا د انصارو نه سړی پکار دی. و دا بادشاہ خو د مدینې بادشاہي د مکی بمی، د طائف بمی، د یمن بمی، د شام بمی، د مصر بمی، د عراق بمی، د کوفه بصره بمی. هغه خلق د حضور پاک د خاندان نه بغیر د بل چا مشري چته باندې او قبایلی خلق او ملکانه نظام. نو تاسو بادشاہي باغیو نه مانی. انصار و توی خد ټیک ته د حدیث حضور پاک ویل دي منا امیر و منکم امیر، یو بادشاہ بستاسو یو بزمونږ ودا نه کیږي. دو بادشاہان خو حکومت نشي چلولی. وی دا سی بوکو چې نحن الامراء و انتم الوزراء، وی امیر به زمون نشي، وزیران به تاسو شي. وی خزر ډیره خده. نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق ته عمر الله سره کا. عمر ورته وی نه ابوبکر، قسم په خدای کو د حضور پاک ټولو صحابو ته پته ده چې د صحابو د نبی علیہ السلام کې ستانه بهتر څوک بل څوک نشته، او حضور پاک چې بلومبینو مغشته نو ستا به غشته وی لاس را دی خواکا. نو حضرت عمر حضرت ابوبکر سره بیعت وکړ، وی بس ته زموږ مشر شوی. او بیا په هغه وخت کې چې څومره صحابه انصار ناسو یو یو را پاسید او د ابوبکر صدیق سره بیعت وکړ.
بیا حد جماعت ته راوست، جماعت کې خلک رالل، یو براته د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت کو. نو دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ شو. بیا د غسل او د کفن دفن دپاره میټینګ شروع کو چې دا کم ځای کې حضور پاک دفن. نو چاوې شام ته وړو ځکه ډېر پیغمبران هلته دفن دي، یو تجویز پکې راغی. چاوې مکې مکرمې ته وړو، دی د مور پلار یعنی د خاندان، مور پلار به یاد نه کړو، د خاندان مقبره ده بنو هاشم او د قریشو. چاوې د مدینې منورې قبرستان ته وړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وی ما د حضور پاک نه اورېدلی دي چې پیغمبر چې کم ځای والا خدای خوښ کړي هلته ته روح وباسي، سا وباسي. نو زما دا خیال نه چې دا کم ځای کې د حضور پاک وفات راغلی دی همدقه ځای به نبي علیه السلام دفن کړو. اگر چې دا د بیبي عایشې صدیقې کوټه وه، وی ډېره ښه ده، په دې فیصله شو. نو لږ غوندې حضور پاک چې په کومه بستره باندې پروت و هغې بل طرف ته کړه، هغې اوچت که او مقه ځای کې وله قبر وکنسته د نبي علیه السلام دپاره. بیا د غسل انتظام چې غسل ورکو که ورنکو، چاوې نه حضور پاک خو طیب او طاهر پاک دی، د هغه غسل ته څه ضرورت دی؟ غسل ته یې سجت نشته. نو چاوې چې نه مونږ د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي دي چې ما له غسل راکوی نو بیرې غرس ورته وایي مدینه منوره کې یو کوی دی، د هغې نه به ما له د غسل اوبه راوړی. دې نه پته ولګېده چې غسل به ورکول غواړه. بیا پکې چاده وي چې ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې ما له به غسل چې راکوي نو حضرت علي به راکوي، ابه ما له غسل راکوي. او که بې د علي نه بل چا زما په عورت نظر ولګېد نو سترګې به یې ړندې شي. دا معلومه شو چې غسل به ورکو، غسل به علي صاحب ورکوي. غسل بیا چا ورکه حضور پاک له یو تختې راوړه، په هغې نبي علیه السلام مبارک سملو. اوس غسل څنګه ورکو؟ جامو سره ورکو او که جامې ته لرې کو. حضرت علي صاحب وایي مونږ په دې مشوره کې چې زمونږ د ټولو باندې بېهوشي راله، وی سرونه م سینې له ناسې راځنې راغلې، وی دې کې م یو غیبي اواز واورېد چې حضور پاک له غسل ورکوی سره د جامو والا ورکې. اوبه د غسل م والا ګرمې کړې، د بیرې پاڼې م پکې واچولې، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې مړي له غسل ورکوی نو اوبو کې د بیرې پاڼې واچوي، د بیرې پاڼې م پکې واچولې. نو حضرت علي صاحب غسل ورکړی دی او په یو کپړه به د حضور پاک وجود مبارک مګه. حضرت عباس ترو او ورسره او د حضرت عباس دو زامنو، حضرت فضل ابن عباس او حضرت قسم رضی الله عنهما دا ورسره. او یو د پیغمبر علیه السلام یو غلام و شقران او ورسره. نو انصارو د بار نه آواز وکړو، وی مونږ کې پیغمبر علیه السلام له سیسه نشته، تاسو ټول خپل کسانې لمبوئ، مهاجرین به لمبئ، زمونږ د طرف نه څوک نشته. علي صاحب خو دړمنو وی نه نه په حضور پاک کې د بل چا حصه نشته. بیا صحابه وی نه د انصارو نه م یو کس را دننه کول پکار دی. نو حضرت اوس رضی الله عنه انصاري هغې را دننه کړه. دغه کسانو حضور پاک له غسل ورکه سره د جامو نه. حضرت علي صاحب فرمایي وی قسم په خدای چې مونږ کوم وخت کې نبي علیه السلام له غسل شروع کوو، وی دې وخت کې د وجود مبارک نه داسې خوشبویي راوچته شوه چې ټوله کوټه معطره شوه. مونږ حیران شو چې خدای پاک خی مخلوق تا چې د پیغمبر علیه السلام غسل دی له نه دی چې وجود یې پلیت دی او پاکه وي، وجود نه دی پلیت، وجود پاک دی، خوشبویی تیزی. خدا د سنت یو طریقه دی یو مسنونه چې که هر څومره لوی عالم یا نیک سړی وفات شي او صحابي وفات شي نو غسل به خامخا ورکوي بې د شهید نه، هغه له غسل نشته. نو غسل یې وله ورکړ. بیا اختلاف جوړ شو، وی قبر کې ولا شق وباسو که لحد ولا جوړ کړو. انصارو وی یا خدایا اختلاف جوړ شو، چاوی شق ولا وباسو، چاوی لحد. نو د انصارو شق دا لحد استدا چې کم قبلې ته ډوره کې دننه شی جوړ شي لحد. او د مکی ځمکه شګلنه او هغې به شق استه، لحد پکې نه ټینګېده. انصارو وی خدایا
ته خو مهربانه شي چې لحد جوړ شي. ځکه زمونږ د مدینې طریقه د لحد ده او زمونږ مړي ټول په لحد کې پراته دي، نو چې د حضور پاک هم لحد جوړ شي. چاوې لحد او چاوې شق. نو په مدینه منوره کې دو صحابه، یو حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه به شق استه، یو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به لحد استه. وی دواړو پسې استازی ولېږي چې کم مخکې راغی نه به خپل کار شروع کړي. انصار سوالونه د لحد کول، خدای سوال قبول کو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په کور کې نو، او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په کور کې راغی، نو د حضور پاک د پاره لحد جوړ کړ. قبر ته چا کوز کا؟ حضرت عباس او حضرت علی رضی الله عنه. او د خپو د طرف نه کوز کا، دا سر د طرف نه قبله ته پروتي کنه. زمونږ مړي خو عموما قبله په خپل وخت کې څومره مړي ښخ کړي دي، نو کټ یا چې په کم شي به مړی پروت و به قبلې ته پروت و، د قبلې نه به یې راواغشت. خو د نبي علیه السلام قبلې ته ځای نو ځکه یې د خپو د طرف نه قبر ته وردنک. نه کچه خښتې پې راغلې، دا تبی چې ورته مونږ وایو، او بیا پې د پاسه خاورې ور واچولې. نو قبر غاړې یو لیش د ځمکې نه اوچتې وي، یو لیش یو طرف او بل طرف، او دا منځ یې داسې و چې د اوچت لکه زمونږ د وطن قبرونه چې څنګه ماهي پشت داسې اوچت، داسې قبر یې وله جوړ کړ. او د پاسه یې پې نري نري سره قطقاڼې ور واچول. او حضرت بلال لاړ، نو هغه د اوبو نه مشک را ډک کړ او سر مبارک ته ودرېد، او د مشک اوبې پې د پاسه واچول چې دا خاور او کاڼې کلک شي. دا د حضور پاک مبارک قبر. جنازه څنګه وشوه؟ د قبر د دفن نه مخکې جنازه وشوه. جنازه به څنګه کوو؟ بار رو باسو وی نه، حضور پاک به بار نه رو باسو، لږ لږ خلک بوردینو جنازه به پې کوي. وی په جنازه کې به پې وایو څه؟ مونږ خو مړي دپاره دا دعا کوو، اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا، خدای وبخې. نو اگر چې جمدي مړي ټول وبخې، خو مړي پکې خپله هم راشي که نه، نو حضور پاک له به څنګه چل کوو؟ نو حضرت علی رضی الله عنه نه صحابه وی د علي نه تپوس وکړي چې هغه څه وایي، نو هغسې به وایي. حضرت علی رضی الله عنه وی داسې کار وکړئ چې څومره کسان په کوټه کې زیږي نو دا وردن نشي. او جنازه 4 تکبیره کوي، او په جنازه کې درود شریف وایي په نبی علیه السلام، او دا آیت سره وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا وایي چې دا الله فرشتیم په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایي. اے مسلمانانو تاسو هم پې درود شریف وایي. او یو ډېر ښکلی درود حضرت علی رضی الله عنه صحابو ته وښو، وی دا ورسره وایي. هغه الفاظ یې داسې دي، د دې آیت سره دا وایي لبیک اللهم لبیک، خدای ستا په دربار کې مونږ حاضر یو. ځکه جنازه خو عبادت دی، خو به خدای لکې لبیک اللهم لبیک ربنا وسعدیک یا ربنا وسعدیک، خدایا مونږ تا ته ولاړ یو، ستا د دین چې څه قسمه الله مونږ تا نه مدد غواړو. صلوات الله البر الرحیم، د خدای رحمتونه، هغه الله چې پاک دی د هر عیب نه، هغه الله چې په ټول مخلوق باندې مهربانه دی. صلوات الله البر الرحیم والملائکة المقربین والشهداء والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. ودا وسلوات معنی دا دا چې دا الله هغه الله چې د هر عیب نه پاک دی او په ټول مخلوق مهربانه دی، د هغې د طرف نه د رحمتونه، او د مقربو فرشتو د طرف نه د رحمتونه، او د شهداو د طرف نه د رحمتونه، او د نیکانو د طرف نه د رحمتونه. او ای رب العالمین چې کم مخلوق ستا تسبیحات وی
ځکه هر شی د خدای تسبیح وای ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم چې کم مخلوق ستا تسبیح وای د هغې د طرف نه په حضور پاک رحمتونه او درود نازل شي. په چا دې درود وي؟ په محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبدالله زوی دی او د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر دی او د ټولو مرسلینو پیغمبرانو سردار دی او د ټولو متقیانو امام دی او د الله د رب العالمین استازی دی او الشاهد او د قیامت پر ورځ به ګوی کوي او زیری ورکوونکی دی مخلوق له د جنت او د الله په حکم خدای داعی را لېږلی دی ستا د طرف نه الله داعی دی او روښانه رڼا ده په د دې زمون سلامې وی دا الفاظ وایه د لومبې د اهل بیتو جنازه وکړه چې کوم د پیغمبر علیه السلام اهل بیتو هغې وکړه. بیا مهاجرین د مکې کم خلک و هغوی جنازه وکړه. څومره چې به کوټه کې راتل وردننه کېدل به جنازه به یې کوله. په بعضې کتابونو کې دي چې ځان له پکې خلکو دعا هم کوله ځکه د حضور پاک جنازې نه غټ عبادت بل کم دی ځان له به یې پکې دعا هم کوله. نو بیا انصوار وکړله. انصوارو نه پس چې انصوار وکړله نو بیا زنانو جنازه وکړه. نو بیا ماشومان وردن نشو ماشومانو جنازه وکړه. نو آخری جنازه د مسلمانانو چې کوم خلیفه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړله. دا جنازه وشوه او جنازې نه پس حضور پاک دفن شو. خاورې مبارکې د پاسه ور واوړی دی د بیبي عایشې صدیقې په کوټه کې. خرو څومره کسانو جنازه کړې ده. نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې لیکلی دی وی 1,000 کسانو د حضور پاک جنازه وکړه په لږه لږه. دفن وروسته شو څوک د 9 شپه یاد یو څوک د چهارشنبې شپه په هغې دفن شو. دا دومره تاخیر په څه وجه وشو؟ په دقه وجه شو. غسل کې اختلاف ورکو که نه دفن کم ځای کې وکړو په کومه طریقه وکړو او بیا لږ لږ خلک جنازه کوي نو ټیم پې لګېږي. نو په دې وجه تاخیر شو د حضور پاک د دفن. 1,000 کسانو په نبی علیه السلام جنازه وکړه. دا د حضور پاک د وفات د ربیع الاول کې 13 میاشت کې 13 ربیع الاول کې 13 میاشت کې د ګل په ورځ د نبی کریم صلی دنیا ته راتللم او د ګل په ورځ د دنیا نه د هغې رخصتي مراله د نبی علیه السلام. زما رونو کم صحابه چې وونه په موقع چې کله دفن شو د هغې څه حالت یو 2 کسانو د یمن نه راتلل غالبا ذو کله او ذو عمر دی نومونو د پخوانو کتابونو عالمانو. یو صحابي وی مونږ یمن ته تللو نو دا د یمن سردارانه مودي لم دعوت ورکړه دا خدای مسلمانان کړل. وی مونږ ورته وی چې ځای چې ځو وی راته وی چې ځای چې ځو مدینې ته. وی په لاره را روان شو. وی ما نه د پیغمبر علیه السلام تپوسونه کول چې دا مونږ خو ایمان راوړو مسلمانان شو خو لږ دا راته ووایه چې د شکل مبارک څنګه و حالت یې څنګه و د کوم ځای و تاریخ یې رانه معلومه. وی ما ورته قصې کولې وی چې نیمې لار ته راورسېدو وی ما ته یې وی چې ته څوک یادی تاسو دا پیغمبر چې دا زمونږ په ایمان راوړو اوس خو مسلمانان یو او دا دغه صفتو والی چې دا تاسو یې کوم صفتونه کوئ نو د ده د مرګ 3 ورځې شوي دي. ګورئ ما ته پته ده مونږ ته پته ده که دا صفتونه پکې وي چې دا تاسو ذکر کړل نو مونږ ته پته ده چې د هغه د مرګ 3 ورځې شوي دي. وی ما ورته چې نه یاره دا ته څه وی وی چې بس ما درته ووی نو دا صفتونه چې د کم سړي دي او دا آخر زمانه پیغمبر تاسو 3 ورځې شي. وی دی کې یو قافله د مدینې نه را روانه مونږ د تپوس وکړو کوم ځای نه راغلی وی د مدینې منورې نه رالو. وی مونږ ورته وی چې په مدینه کې څه حالات دي وی د حضور پاک د وفات 3 ورځې شوي دي. هغه 2 یمنیان وی چې بس اوس به مونږ یمن ته واپس لاړ شو او ستاسو چې کوم خلیفه دی ابوبکر صدیق نو هغه ته زمونږ سلام ووایه مونږ به بیا بل وخت راشو. وی ابوبکر ته میل وی چې دقسې هغې خو ده ووی وی ولې دې نه راوستل وی نه صاحب بیا به راځي
یو صحابي راغی داسې وخت کې چې د حضور پاک دفن شوی نو قبر سره کېناست نو خاورې راغشتې په دې سره یې چولې داسې حالت د غیر اختیاري ګنې په شریعت کې خاورې په ځان نوستل او ګریوانونه څیرې کول او چغې د جاهلیت دا منع دي په شریعت پیغمبر هم پخپله ته منع کړي خو دا نه پوهېدل غریبانه نو یو آیت دی د قرآن شریف دا به لوسته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما معنی دا ده که چا په ځان ظلم او زیاتي وکړو ګناه وکړله د الله رسول تعالی رالل او تا ولا د خدای په دربار کې بخنه وغوښته دی په خپل معافي وغوښته او د الله رسول تا مولا د خدای په دربار کې معافي وغوښته لوجدوا الله توابا رحیما نو خدای به توبه قبوله کړي او مزید رحم به پې وکړي د آیت مطلب څه شو چې ګناه وشي راشه توبه وباسه او پیغمبر علیه السلام ته یې ماله بخنه وغواړه او به دله بخنه وغواړي خدای به دې معاف کړي نو هغه به دا آیت وی مطلب یې دا و چې اوس به موږ چاله راځو څوک به راله بخنه غواړي صحابو د پاره خو غنیمت و که نه یو سړي نه غلطي وشوه راغی نبی علیه السلام له د الله رسوله انی اصبت حدا ګناه رانه شوې اقم فی حکم الله یا حد الله دا خدای حکم جاری که په ما باندې سیاره خبره ده که لکه ما له څو راغی به سړي تپوس وکړو اوس زه خو ورته څه نه شم ویلی چې څه به کېږي آخرت کې جواب به ورکوم د خدای حد په ما قایم کا حضور پاک ورته غږ ونه کړ منځونه یې ورسره وکړل چې منځونه یې وکړه سړی والا بیا راغی وی صاحب ما نه غلطي شوې ده او د خدای چې څه حکم یې زه غاړه بستیم پان ما د خدای حکم قایم کا نبی علیه السلام ورته مونږ سره دې منځونه ونه کړل څه وی ومې کړل وی ځه ستا ګناه خدای بخلی ده اوس داسې قسمه یقین د بل چا راتلی شي خو پیغمبر علیه السلام ته به وحی شوه د الله د طرف نه الهام به وشو زړه ته به ورته کشف وشو اوس هغه خبره ختمه شوه بل سړی به راغی صاحب ما نه ګناه شوې ده ما له د خدای په دربار کې معافي وغواړه نبي علیه السلام د خدای په دربار کې معافي وغوښتله ابه خدای وبخه بلکې یو موقع کې یو ځای کې حضور پاک اودو چې اودو نبی علیه السلام او سترګې وغوړولې را پاسېده نو مسکیو نو یو بیبي دی بیبي د هغې ته وی ما ته الله پاک خپل امت وښاو ما ته الله خپل امت وښاو چې زما امت به د دریاب په دې چپو د پاسه روان یو د دشمن علاقې به فتح کوي بیبي ورته وی د الله نه سوال وکړه چې امام د دغې خلکو نه خدای وګرځوي که د خدای نه سوال وکړه واقعي ام اقسې وشوه هغه بیبي ام په هغه جهاد کې شریکه وه په هغه کې وفات شوه داسې اوس شته د هغې د وفات نه پس یو موقع کې نبي هم د جنتونو ذکر وکړه او بیا اوی چې زما د امت او یا زره کسان به بغیر حساب او بی کتابه جنت ته داخلیږي یو صحابي پاسید حضرت عکاشا رضی الله عنه بس فوراً پاسید یو صادر یو نیم تیز ولند و نیم پی باسو وی الله ادعو الله ان یجعلنی منه الله رسول د خدای نه سوال وکړه چې دغه یو زرو کې هما ور داخل کی وی انت منهم ته پکې شوې ده اوس د وفات نه پس داسې څوک ویلی شي بل صحابي پاسېده وی صاحب مالم سوال وکړه چې مام پکې خدای ور داخل کی وی سبقک بها عکاشا خدای د یو کس د داخلېدلو زما دعا قبوله کړې و هغه د عکاشه په حق کې وشوه بس خلاصه شوه خبره نو صحابو ته خو کمالات وکړه غلطي به وشوه ګناه به وشوه زر به رالل او یقین بیا وشو چې نبی علیه السلام به ورته خبره وکړه یقین به وشو اوس خو به توبه وباسئ الله به ګناه غلطي معافه کړي خو هغه د یقین سره خو سړی څه نه شي ویل هغه صحابي په سر خوری چولې او دا آیات یې وی چې که موږ نه اوس ګناه وشي او موږ معافي وغواړو موږ له بخښنه به څوک غواړي یقین وکړئ د حضور پاک د قبر مبارک نه ورته آواز روچت شو غفر الله لک غفر الله لک الله دې وبخه الله دې وبخه دا هغه خلکو باندې حالت کم حالت چې د مدینې منورې نه بارو او د وفات په وخت کې هغه موجود نو
دا د هغې خلکو حالت او د حضور پاک مینه هم سبل شرم هغه چې صحابه وله کم محبت او کمه مینه ورکړې وه قسم دې په دومره مینه خپل پلار نیازبین زوی له هم ورکړي د صحابو غم درد باندې به خفه کېده هر صحابي به وی چې د پیغمبر علیه السلام ما سره دومره مینه ده چې دونه بل چا سره نشته هر صحابي به وی دومره ما سره محچا به تپوس وکړه تا سره د حضور پاک څومره مینه وی دونه بل چا سره نه وه هر یو وی دونه بل چا سره نه وه څومره چې ما سره وه دا ولې دا د حضور پاک مینه وه چې صحابو له یې ورکړې علما لیکي وی چې څوک د نبي علیه السلام په وفات دړمن شو او بیا پې صبر وکړ نبی اسلام په خپله لیکي حدیث کې راځي چې څوک زما په وفات باندې دړمن شو غمجن شو او بیا زما په وفات صبر وکړو نو لکه څنګه چې د یو چا ماشوم بچی وفات شي هغه د هغې مور او پلار دپاره خدای د جنت ذریعه ګرځوي ویره دغه انسان دپاره د جنت ذریعه به زیمه او زموږ علما لیکي علما کرام وی که چاته د حضور پاک د وفات صدمه راله نو دا آیت دی وی دې سره به صدمه ختمه شي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاکرام واقعي په دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا ټول ختمېدو والا دي دا به د دنیا نه یو ځل خامخا ځي که د همیشه زندګي نصیب کېږي د چا به نصیب کېږي د الله د ذات یو د الله ذات نه مري هغه د دنیا نه نه ځي هغه هر ځای موجود دی او هغه له همیشه ژوند دی باقي چې څومره انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون الله قرآن شریف کې فرمایي ته به هم د دنیا نه ځې مرګ به راځي او دا امت به دې هم ځي او دا کیدی شي چې ته د وفات شي او بل مور راوړې د جمدې پاتې شي نو دا د حضور پاک د وفات متعلق خبره وه دا مې درته د دوو جمعو کې بیان کړه د حضور پاک نه پاتې څه شو طریقات دا به انشاءالله که موقع وه آئنده جمعه کې به درته بیان کړم ټول یو ځل درود شریف ووایه اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین که یو سړی په سجده باندې اوده شي نو اودس ماتېږي که نه ماتېږي نه په سجده چې اوده شي او سجدې نه رو نه غورځېږي پې پاتې شي په دې باندې اودس نه ماتېږي د حضور پاک د وجود نه روح دا روح ولاړ خو زموږ علما لیکي چې دا روح بیا د پیغمبر صلی وجود ته واپس راغلی دی یو سړی دی هغه دعا غواړي الله دې وله چې څه د زړه حاجتونه دي خدای پوره کړي دا یو ملګری دی وي د سعودي د تلو کار مې لیټ دی الله دې دله د تلو توفیق الله دې درته اسان کړي دا یو ملګری دی علي خان ترور وفات شوی شب قدر کې الله دې مغفرت نصیب کړي دیم دعا غواړي چې خدای دې حافظ د قرآن جوړ کړي دیم د حلالو دپاره سوال غواړي خدای دې دو زمونږ د ټولو د حلالو روزي نصیبه کړي چرګه جنگول چرګان جنگول ډېره لویه ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نهى رسول عن تحریش البهائم چرګان جنگول دا حضور پاک ته دې نه منع کړی دا ډېر سخت جرم دی او سخته ګناه ده دی باندې پوه نه شوم دیم دعا کو څه کار یې بند دی الله دې ولو کړي دې ته هم څه مشکلات دي وایي څه شرعي تقاضا مې ده کور کې دننه منځونه کوو الله تعالی دې مسایلو نه په امن کې وساتي او دا هم دعاګانې دي ټولو دعاګانې غوښتي دي دعا وکړئ دې چټونو کې چې څه دعاګانې غوښتي دي خدای ته یې وله پوره کړي الله موږ د نبی علیه السلام حقیقي عاشقان جوړ کړي الله زموږ په زړه کې د نبی علیه السلام تابعداري پیدا کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي الہ العالمین د حضور پاک ژوند او د هغې وفات خدای دواړه زموږ دپاره د برکت او د سعادت ذریعه ثابته کړي الله د شیطان د خواهشاتو نه او د هغه د نفساني خواهشاتو نه په امن کې وساتئ د قیامت پر ورځ هم د حضور پاک د جنډې لاندې ودرئ الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه نصیب کړي الله ډېره مسلمانان دي او ډېره لویه جمع ده خدای زموږ دا دعاګانې قبوله کړي الله که څوک مریضان دي بیماران دي یو بچی دی د هغه د زړه څه تکلیف دی یا نور مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي خدای که د چا اولاد نی ته وله نارینه اولاد ورکړي الہ العالمین که څوک په پریشانو کې مبتلي پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدل کړي زمونږ
د دې کلي کې ابوالوزر مومن خان قاري صاحب ترور وفات شوی و او د دې جومات کې موږ سره ډېر لوی مدد کړی دی. دې جومات دا لنټر چې موږ اچو نو موږ سره کافي پیسې را کړې وې او دې جومات کې موږ سره مدد کړی دی. ډېره نیکه بیبي وه. دعا وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، د قبر رڼاګانې خدای نصیب کړي، نور څومره مردگان وفات دي خدای د ټولو مغفرت نصیب کړي. او زموږ ستاسو مشران که کم خاورو کې پراته دي، ګوره زموږ مشران که خاورو کې پراته دي نو موږ دعا ته په تمه دي، هغوی خو ځان له دعا نشي غوښتی. خدای زموږ ستاسو چې څومره مشران په خاورو کې پراته دي، رب ذوالجلاله ته د خاورو د قبر رڼاګانې نصیب کړي، د قبر تیارې پې روښانه کړي، او په ګناهونو کې او په عذابونو کې مبتلا دي عذاب پې په خوشحالو بدل کړي. الله زمونږ د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي او خدای پریشانۍ په خوشحالۍ بدل کړي. الله د بغضیانو حاسدینو د بغضونو حسد نه مو ساتي. خدای چا څه په زړه کې حاجتونه ته ولا حاجتونه پوره کړي، چا ته د دنیا څه مشکلات پیښ دي خدای هغه مشکلات ولا په خوشحالو بدل کړي. د دنیا د مصیبتونو نه الله خلاص کړي او د آخرت او د دنیا د دواړو خوشحالۍ نصیب کړي. اخر وخت کې په خوري د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 615 نمبر 61 کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام په وفات باندې بیان واورېد. دا بیان په 2 کیسټو کې مکمل شو او دا دویمه حصه ده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.